تنویر صاحب په نشریتوب کې را نقل کړي دي وایي پیغمبر علیه السلام چې به کور ته راغلی دا ژوند یې 3 حصې کړی د خپل د کور ژوند یې 3 حصې کړی یوه حصه د الله عبادت به کوي دویمه حصه دا یې د بچانو دپاره کړې وه کوروالا بچان ناست مجلس بانډار او درېیمه حصه یې د ځان د راحت دپاره کړې وه سات کوي آرام وکړي سات کوي خوب وکړي سات کوي ټیک ولګوي ملا ولګوي څنګ ولګوي بیا په دې درو حصو کې چې د اخرنۍ حصه د پیغمبر علیه السلام د ذات وه د راحت وه هغه بیا پیغمبر سم تقسیم کړې وله چې کله به خاص میلمانه یو خاص کیسه وه بیا پیغمبر سم مبارک خاص صحابه کرام راغوښت ابوبکر صدیق راوغواړي حضرت عمر فاروق راوغواړي رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان راوغواړي حضرت علي راوغواړي رضی الله چې با د خپل هغه حصه د کور د خوب د راحت او د آرام حصه دا یې تقسیم کړې وله یا به میلمانه رالو بس هغه حصه به میلمنو ته ورکړله په هغه حصه کې و جهان ته حصه ورکړې وله چې خپل د پیغمبر سم ذاتي حصه وه یا یې ژوند ولو خو زموږ ژوند هېڅ پته نه لګېږي ورور ژوند مې ټول د موبایلانو سره د موبایل به نو څه زورور ژوند دي د موبایل به نو څه ژوند دي ټوله ورځ په موبایلانو او دې موبایلانو موږ داسې تباه کړو داسې تباه کړو چې دا خپل نمبر هم نه رامعلومېږي چې زما نمبر چیش دی د خپل نمبر څه هم موږ اوس بېګانه یو چې دا زما خپل نمبر د موبایل څه دی یعنې پخوا به زموږ ته سپین ږیري وو موبایلان به نه وه ټلیفونان به وو اپېټیسیل چې کوم څونه نمبرونه به په یاد نن موبایل موږ دې ته راورسولو دا موبایل داسې مثال لري عزیزانو زه به اسانه مثال درکړم موبایل کې کتاب کتل موبایل کې اخبار کتل موبایل کې یو مطالعه کول داسې مثال دی لکه سړی چې هنداره ته ولاړي و چې ته هندارې ته ولاړې مخامخ ته هر شی وینې او چې د هندارې سره نیام سولې بیا هغه شان ته وینې یا بعینه په دغه انداز دا د موبایل کتاب شو چې موږ یې ګورو چې موبایل کتاب ګورو ډېر څه مې سر په خلاص وینم دا موبایل بند کا شی مې دماغ ووتی لکه په موبایل کې ورک شو سکرین بند شو د دماغ سم دغه رقم وشي بس موږ دماغونه پر صفر باندې ودرېدل زاجه به درته کوم مولا سرفراز خان ستر صاحب لیکلی دی چې یو سړی و صحابي و هغه یو سړی ولیدی چې ویل دی بیا ورته وویلې ول هغه پلانی عبیدالله هغه ول و عبیدالله ول څنګه دې وپېژندلم خیر ول د ننه څه 50 کاله مخکې ما لیدلی د مول وړی و دا سترګې او پر دا پوندو باندې وپېژندی ول 50 کاله مخکې ما لیدلی وې دا ستا سترګې زما په یاد دي دا ستا پوند دي دا ستا پښې زما په یاد دي تر ننه هم زما په ذهن کې پرتې وي 50 کاله صحابه کرام داسې وو صحابه کرام داسې وو چې د چا په کور کې به یوه وښه ولاړه وه ول دا وښه د پلانۍ وښه بچی ده هغه وښه د پلانۍ وښه بچی ده او هغه دا رقم بیا اویا مطلب نسب د وښې راواخله دا به یې زده کړي ولو لکه زموږ دی په کلي کې د یو چا سره یو غوا ورسره دا غوا کومه یوه ده وایي دا هغه پلاني حاجي صاحب کړه ستا په یاد کمره غوا ده دا د هغې بچی ده ښه هغه غوا بیا درته وایي وایي دا د پلاني حاجي صاحب کره ولاړ وه دا د هغې بچی ده هغه غوا چیرې وه ول دا بیا پلاني د پلاني ځای راوستلې دا د هغه بچی دا ټوله نسب د چا ور معلومي د وښانو ور معلومي دغه رقم د غوا و غم راواخله نو دلته زموږ د موبایل دی تباه او برباد کو چې ټر څه مې د دماغه ووتل صفر کاشکې موږ یو شی جنې زده کړی وای خو موږ داسې صفر کو دې ډرامو ګورئ دغه موږ ته بیخي زه په موټر کې نظمونه ډېر اورم بیخي ډېر یې اورم نو بیانونه خو مشوه خو ځان ته خبره ده یو نظم په ټول ژوند نه یادېږي یو نظم هم نه یادېږي دغه رقم غزلې ډېرې اورېدل کېږي یوه غزل د چا نه زده کېږي ولې دا د زده کړې شی دی نه دا د زده کړې شی دی نه یو نظم موږ ته 100 واره اورېدلی یوازې یو به دې اوس نه یاد 100 واره موږ یو نظم لیکن یعنې دا خوله هم نسو پورې کولی وجه څه ده وجه دا د زده کړې شی نه و او بیا داسې بچیان هم شته چې سهار کښېني ماښام لري یوه سپاره یاد کړي صحیح شو د زده کړې ځایونه براولو نو موبایل موږ تباه او برباد کړلو موبایل موږ چوش کړلو موږ یې تباه کړلو